سلامونه درنو لیدونکو، بیا هم ټولو ته هرکلی وایم. خدای دې وکړي چې ټول ښه یې. له نیکه مرغه افغانستان له زیمبابوې څخه د ټیسټ سیریز دویمه لوبه وګټله. په دې سره دغه سیریز مساوي توګه پای ته ورسید. په دې کې میلمه لوبډله یو امتیاز فقط لري چې هغه ټرافي له ځانه سره وړي. نور دغه سیریز په مساوي ډول پای ته ورسید. په دې سیریز کې څو مهمه خبرې وې. لومړنۍ مهمه خبره خو دا وه چې په دوهم میچ کې حشمت الله شهیدي غبرګه سیریزه ترلاسه کړه. د افغانستان په کرکټ کې دا یو تاریخي سیریزه وه چې په ټول عمر به دا د حشمت شهیدي په نوم باندې ثبت وي. لوبډل مشر اصغر افغان هم وکړی شو چې خپله لومړنۍ ټیسټ سینچري یا سیریزه ترلاسه کړي. بل مهم شی د ریکارډونو په برخه کې راشد خان و چې هغه په دې لسیزه کې یا په دې پیړۍ کې که موږ ووایو په دومره عمر هغه نږدې 100 اورونه په یو میچ کې کوي. 100 اورونه ډېر زیات اورونه دي د ټیسټ کرکټ کې. یا په هر نورو فارمټونو کې خو نشته، خو په ټیسټ فارمټ کې 100 اوره ترسره کول اسانه خبره نه ده. دا ډېره ستونزمنه خبره ده. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 4 کلیدي او مهم لوبغاړي وسوځول. هغې نه وروسته نن په دویمه پاڼۍ کې هغه د لوبې په 5مه ورځ وکړی شو چې وروستی ویکټه هم د زیمبابوې ترلاسه کړي او 7 لوبغاړي یعنې په ټوټلي توګه 11 لوبغاړي هغه وسوځول. موږ وړاندې هم ویلي وو چې راشد د افغانستان د 80% میچ ګټلو وړتیا خدای تعالی ورکړې ده او دا ټیلنټ ده چې په راشد خان کې موجود ده. امید لرو چې 3-4-5 نور لوبغاړي هم دغسې د افغانستان په ملي لوبډله کې پیدا شي چې هغوی وکړی شي دغه ډول له راشد غوندې میچ په ګټلو کې مهمه ونډه ولوبوي. موږ وینو دا 30-40% نور رول چې د هغه کې رحمت شاه او حشمت د ابراهیم دغسې ینګسټر حمزه د دې خلکو ونډه او برخه ده. نو دا تر ټولو ډیره مهمه خبره ده چې افغانستان کولی شي دغسې ریکارډونه جوړ کړي. زموږ ځوانان کولی شي ریکارډونه جوړ کړي. بله مهمه خبره، نن د افغانستان شلوریزه سکواډ اعلان شو چې د زیمبابوې سره به 3 شلوریزې سیالۍ ترسره کوي. په دغه شلوریزو سیالیو کې مجیب الرحمن، عظمت عمرزی او ګلبدین نایب نشته. علت یې کرکټ بورډ دا ښودلی چې د هغوی ویزې ونه شوې او که چیرې ویزې وشي نو د لوبو نه وړاندې به د هغوی په سکواډ کې ښایي بدلون راشي. کیدای شي مجیب او ګلبدین دوی سکواډ ته واچوي، داخلي کړي. حشمت شهیدي په لومړي ځل شلوري سکواډ ته راغلی، افسر زازی شلوري سکواډ ته راغلی. نو دا دوه هغه پرېکړې دي چې ښایي د نورو لوبغاړو ځای دلته نیول شوی وي چې موږ درویش رسولي یادولی شو. درویش رسولي او ورسره د عظمت الله عمرزي ځای په شلوري سکواډ کې کېږي. خو عظمت الله عمرزی هم د ویزې له امله پاتې شوی او دوی یادونه کوي چې درویش رسولي د یو ټیسټ له امله هغه د فټنس یو ټیسټ هغه نه ده پاس کړی چې د یو ځوان لپاره دا ډیره بده خبره ده. دا خبره نه ده. هغه باید په دې برخه کې کار وکړي. وینو چې حضرت زازی او شهزاد محمدي هم د خپل فټنس له وجې له ټیم څخه بهر دي او هغوی ته په ټیم کې ځای نه ده ورکړل شوی. حمید حسن هم د دې سکواډ برخه وه خو د هغه هم ویزه نه ده شوې، داسې ویل کېږي. وقار سلام خیل هغه هم د دې سکواډ برخه وه خو د هغه هم ویزه نه ده شوې. نو دغه څو مسایل چې دا ضروري دي چې په دې باندې کرکټ بورډ باید د ویزو موضوعات حل کړي، په دې باندې کار وکړي، ځکه عام خلک کولی شي چې دوبۍ ویزې په ډېرې اسانۍ سره ترلاسه کړي. خو یوازې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د ویزو په برخه کې له ډېر وخته سټرګل کوي، ستونزې ورسره لري چې دغه ستونزه معلومه نه شوه. دا د 2015 کال را دېخوا یو وخت به یوازې شاپور زدران او نوروز منګل په د ویزو ستونزه لرله. نو زه امید لرم چې افغانستان دغه شلوریزه سکواډ که ویزو ستونزه حل شي نو هغه کمی کاستی چې پکې موجود ده هغه ستونزه حل شي. بله مهمه خبره هغه په دې سیریز کې موږ هیله لرو د کرکټ بورډ د انټي کرپشن یونټ نه چې هغوی د لومړۍ ټیسټ لوبې په هکله ریسرچ وکړي چې د بایلات لاملونه دوی پیدا کولی شي، د دغه ډول پیچ جوړولو لاملونه دوی پیدا کولی شي. دا باید معلوم کړي.
ترڅنګ ځوانان په قصدي ډول په دغه سیالیو کې دوی ناکامه کړل. هغوی نن شهید الله کمال ونه شو کړی چې کومه منډه جوړه کړي. په لومړۍ لوبه کې منیر کاکړ او عبدالمالک ناکامه شول، واسې دغسې. نو موږ ځوانان بیا هم افغانستان ضرورت لري، ځکه د افغانستان لوبډله باید ځوانه شي، ورو په ورو باید ځوانه شي او دغه لړۍ باید تر 2023 او 2023 نړیوالو جامونو پورې تقریبا 80% باید دا لړۍ دغه وي، ډکه شي یا جوړه شي یا بریالۍ شي یا ترسره شي. دا ډیره مهمه ده. نو خدای دې وکړي چې د کرکټ بورډ مشران دغه موضوع ته پاملرنه وکړي. له تاسو ټولو ډیره مننه کوو. نو موږ به راځو، خپل تحلیلونه به درته د شلوریزه سکواډ او میچونو په تړاو هم په روانو وختونو کې وایو. تاسو له وایګل یوټیوب چینل سره پاتې شئ او زموږ نظریات له همدې لارې واورئ. ډیره مننه.